نو ما ته وی چې مولانا سے کم شه ده په دې کائنات کې چې مونږه نوینو چې خدای شته نو مونږه وینو ولنه ما سیکرټری ته وی دا څوک ده وی چې دام سیکرټری ده الخا ما وی سیکرټری صاحب دا لازمه ده چې د شی وجود بوي او ته ویني ویلې بالکل ما شی به موجود وي او ته به نه ویني ول دا زما عقل نه مني مالو سکند کې به ستا عقل په یو شی ستا علم نشتا د دې دا معنا نه ده چې د شی وجود نشتا د شی وجود به وي خو ستا علم به قاصر وي هغه ته به رسۍ نه کی اوس وګورئ د دې پکې هوا شته که نشته دا پکې اوس بند کته به د ګرمۍ نه مړ کېږي بار به منډه هوا شته لیکن تاسو وینئ چشمې مو لګولي نه چې دوربینو لګو خوردبینو لګو شی موجود دی او تی وینې نه نو د دې دا معنا نه ده چې وجود د شي کې نقص دی وجود د شي شته ستا قوت باصره کمزورې ده تی لیدی نه تاسو خیال را دغسې وجود د الله شته ستا قوت باصره کمزوره ستا په بدن کې یو ځای دی او دومره ضروري ځای دی چې هغه یو ورځ بند شي نو سبا به ته مړې تا کې ځای دی تا تر اوسه نه دی لیدلی ویلا کوم ځای دی مال د ډکو متیاز اوس ته خو دا ځان مړ که او سر ټیټوه او پاسوه ته یې وګوره تاسو کې چا لیدلی ځان ته لوی باتور خان چې وایي او په دې لاره کوک کیڼځي او صاحب لوی فلاسفر وي او لوی پی ایچ ډي وي او لوی MRC پی وي او که نه جي تا کې ځای دی ته خو دا ځان مړ که او ته یې وګوره سړی حق بخش ما ته وی خبره خو دې ټیک وکړه ته یې وګوره زما عزیزان عرض داو چې مونږ قوت باصره کمزورې ده سیکټري صاحب ما ته وایي چې ښه ده مولانا صاحب په دې راز مې پوه کړم په دې راز چې تاسو علما وایي چې قیامت کې به الله ځان ښیي خلق نو دنیا کې ولې نه ما وی چې دنیا کې ځکه نه ښیي چې دنیا د خوند او د مزې ځای نه دی دنیا د مهنت او د مشقت ځای الدنیا او مزرعة الاخره دنیا د آخرت د کروندې ځای او آخرت د خوند او د مزې ځای نو دا دومره عظیمه مزه که دنیا کې خدای در اوسه کوي نو د آخرت هغه خوند به پاتې ځکه چې په آخرت کې به عزیزانو لویه مزه د جنت نہیں نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر نو لوی د خوند او د مزه سیزونه په جنت کې دوی حوري دی پکې موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله تماتا ځان وخای الله ورته وی لن ترانی تمانشي لیدې یا الله لیدې دې شم خدای غرته وګور په غراسی او جلک پریوتو نو فخر موسی صعقا لاندې د غرنه اورغړې ده او توبه وسته چې الله ته چې سکیټي شت سړی د معشوقې په حکم کې داسې ویلې شي چې والی او ورته ورشه په انوارو درېږي داسې ویلې شي چې والی خبره کوي ولی تاسو د دفترو کې وګورئ بعض کلرکانی صاحب داسې په کوتی کې کېنو نو عمر غوندي سړی باغې کې ناس کې دا ویلې شي چې والی ولته حکم دی چې ته بدلته ناس چاله خو د 7-8 लाख روپو فرنیچر په دفتر کې جوړی کړی دي او څو کې په دفتر کې دنه صاحب په یو کوتی کې کېنولې دي او دانشي ویل چې دغه وګورئ تاسو هم د پاکستان مشینری سن 83 کې زه دلی ته تلم ټول دلی کې وګرځیدم 4-5 हज़ार مربع میل سیمینار کې مقاله اورولې زما مقاله نمبر چې پکې راغې نو راجیو گاندھی ناستو نو ما یو ټکه او کچھ میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں کسی بیگانے ملک میں آیا ہوں میں اپنے ملک میں آیا کیونکہ کسی وقت میں یہ ایک ملک اور ہندوستان کی برکت سے ہم اپنے آپ کو پاکستان میں مولانا کہلائیں یہ علم یہاں سے آیا ہے اور ہندوستان کی وجہ سے تمہاری یاد میری زندگی ہے تمہارا نام لے کر جی رہا 10 منټه زما مقاله ونه هغه ناظم ته وی چې دته یو 10 منټه نور ورکا د شپې زه وغوښتم راجیو ګاندھی چې زه د سره خبرې کول غواړم ما ویل که خدای ته ګورز مونږ د داسې ملک یو چې هغوی سره نور څه نشته خو نجړي یې پاکستان او دغه داسې ورته وایي دا هندو سره میلاو شوی دی یو سټمپ یې ولګوي چې بیا پاکیږي د سړي بیړه غرق شیخ سادي صاحب ویلي دی بیګار کې وخان نیوه بادشاه نو ګیدړ منډې والی نو چا ورته ته ولې منډې ویل بادشاه په بیګار کې وخان نیسي نو ویل ته خو وخ نه ته خو د ګیدړ بچې ویل دشمنان مې ډېر دي که چا ورته وویل چې دام د وخ بچې نو چې پته مې لګي بیړه به مې تبای نو مایمون په داسې ملک کې اوسېږو که دوی ته د کونینو ستنو وهې نو دوی به در باندې یو سټمپ ولګوي چې دا د نظریه پاکستان دشمن دی او ہندوستان کے انڈیاز کے ہندو سره ملاو شي ما ته وایي نہیں خیر کچھ بھی نہیں ہوگا
10 بجې د شپې دفتر ته ورغ. بنگلک باندې کل 15 کسه گارد دی او په دې صدر کې وګورئ د 200 کالو مخکې چې کومه زړه بنگله ده دغه سي د راجیو ګاندھی بنگله ده. ستاسو د کلرک د دفتر میز او کرسۍ به یو په 10 آلای په کم میز او کرسۍ چې هغه دفتر کوي. تاسو خیال لا خیر شنه چائے میں را باندھے اس کے لیے ماں تو وہی کہ میں بہت محظوظ ہوں آپ کی اسپیچ سے. اگر میں آپ کو پھر کبھی تکلیف دوں تو آپ گوارا فرمائیں. میں ایک شرط پہ کہ مجھے آپ ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے. ویسے آنا یہاں ہمارا مشکل ہے, وہاں سٹیمپ پڑے ہیں, ہم پہ سٹیمپ لگتے ہیں. پہلے اسٹیمپ کا میں علاج کر دوں گا, لیکن آپ کبھی ہمارے فنکشنوں میں بھی تشریف لائے. داداغی دفتر په تمام ملک کی ګرځا, یو ستن به د بل ملکو نه ګوري, یو موټر به د بل ملکو نه ګوري, سایکل, رشکا, لارۍ, ټینک, ټوپک, کلاشنکوف, کاربین, ټیمیګن, هوایی بیړه, بحری بیړه, دا ټول خود کفیل او د خپل ملک. ڈاکٹر اقبال مرحوم وہی کہنا چاہیے, شراب پینے دے جاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. کدا ہو شراب سکل گناہ دا خو عرض ایک اسکل, یا خو می جماعت کم پریده چی شراب اسکل, او یا می داسی زیراتا و خواهی چالتا خدای نی ذکر چی شراب دا خدای جرم دے کر, نو چی دا خدای جرم دے نو جماعت و غیر جماعت کی یو برابر. زمونگ ملک داسی دے ڈمانو تماشا چی روانی ڈزیگی با ڈزیگی با ڈزیگی با جماعت ترا چی چکتی حالکہ ولی وی جماعت تے. نزورتم شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. تاسو دلتا خدای لوی مهربانی در باندې کړی دا چې خلوی عالم ستاسو د جماعت امام, قرآن درسم غالبا کیا ورته الف کنا دا به درته ویلی سورۃ الرحمن کې چې ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان حور مقصورات في الخيام ومن دونهما جنتان وجنى الجنتين دان. دا ټولې کیسې به درته کړي, میوې به نږدې وي او تا به ډډه والي او څه به داسې به پروت وي او کیله به د خولې له راشي, یا به چې د نوکرانو په پلیټ کې درته نیولي او نوکران به دومره ښایسته وي چې اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. دته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی, یو د بل د پاسه ټکیږي, دومره ښایسته به د جنت خادمان. دا ټولې کیسې به درته کړي, نو ستاسو به هوس وي چې یاره واقعي جنت ډېر صاحب د جنت هغه احاطه به څومره, یو کمره به د ملغلرې وي او هغه ملغلرې د یو کمرې پلنواله به شپېته میله. ٹھیک ده چې د یو کمرې پلنواله به شپېته میله, 100 میله به په اس ګرځي, خپله ایریا او حدود به نشي معلومولی چې زما ایریا او زما حدود په جنت کې څومره دي. دا ټولې قصې به درته په غوږ کې دي. امام فخر الدین رازی تقریر کول, جنت تے حوری دی او دادی او دادی یو پکې را پاس ویل امام صاحب ځان مستړی, خپل کور مې دومره ښایسته جوړ کړی دی چې په زرو جنتونو یې نه ورکړو, خپله ښځه مې دومره ښایسته ده چې په لکونو حورو یې نه ورکړو. په خدای مین یم که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم که ني والله کې زه جنتونه څه کوم او زه حورې څه کوم, جنتونو حورو سره مې کار. عربیا بصري خبره ویل خدای ته پې پوهېږې دا عبادت د دې دپاره کوم چې دوزخ نه یریږم, نو ستا د بیا په خپل ذات قسمی چې ټول عمر مې په جهنم کې واچه خزر, او اے الله ته زما پړه پوهېږې تعلیم بذات الصدور, که زه د عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې نو تاخیر پکې ولې کې, ته زما شه که نه. تاسو خیال راغی عزیزانو, مقصود بذات سیزونه به په جنت کې دوی, اول نمبر مذهب د الله دیدار او دویم نمبر مذهب د جناب محمد رسول الله په خوا کې اوسېدل. دیدار به څنګه, وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. الله فرمایي ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې تازه وي, الی ربها ناظرة, او خدای ته به ګوري. ووجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة, او ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړ وي او دا به یقین وي چې اوس به ما سره هغه عمل وشي چې د ملا ډوکې مې پې مات شي. الی ربها ناظرة,
دا بڅنګ علماء وايي چې په جنت کې به میله لګیدلی په هفته کې یو ځل باب السوق فی الجنه امام ترمذی رحمت الله علیه یو مستقل باب په قائم دا جنتیان به په میله کې ګرځي دا شی وګوره دا شی وګوره دا سي میله به لکه پاکستان جمعه میله څور جمعه بازار نن هغه قوم په دې محرم کې مشیاو توی چې تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي تاسو خدای تباہ او برباد کا تاسو د بیبي فاطمه نوم څنګه علي بیبي فاطمه چې وفات کېده وصیت وکړ چې زما جنازه د شپې اوچتن کوي چې د ورځې اوچتن او بیا می جنازې د پاسه ډولای جوړه کوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړیو دا د بیبي فاطمه حیا او دا ستر او دا پردا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها د حضور قبر ته بچتلا وې زما مخ به پټو حضور نه می ستر نه کولو نه ابو بکر نه ورسره عمر دفنو چون کہ اجنبی او پردیس سڑے نو ما داغه د قبر نه ستر وای وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بول ہی لاړه غورځي چې په دین او په اسلام په جړه کېدا عزیزانو نن لوی ور دین او مذهب ته زمونږ د لاسه لګیدل اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال چې دي دا بستاسو حکمرانان کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی تاسو داسې بدر باندې امیران څنګه چې تاسو په دنیا د خدای کې د خرینه چرتا غوې بچی نه پیدا کی خرینه هم خر پیدا د خرې واده چې هم خرته ودیږي خرا سنډا ته نه ودیږي او نه استل مونږ خریل خرونو ته واده شي مونږ ډېر تبا نور به تبا کیږي نور به غر کیږي نور به رسوا کیږي وګوره ستا په ملک 10,000 روپے کفاره لګیدل په بمب کباب کیږي او معاوضه بل 10,000 روپے ملایي اخبار کې به ورکی چې فائنانس ډپارټمنټ نا دومره لک روپے وغوښته شوې چې ډېر زر معاوضه ورکړي شي فائنانس ډپارټمنټ اجازه 80 लाख روپے تر اوسه د پاکستان په بمونو کباب شولا ندی ورکړلې شي 80 लाख زمونږ د امیر المؤمنین د خزي پسترګه کې څه ډیفیکټ دی لندن ته تللا و گاډي ور سره سامان تله لس دولس ور سره خدمتګاری تللی دي د یو سترګي چیک اپ د پارا 80 लाख روپے فارن کرنسی ورته د عمل ستاده خزي دی زما بچی تکشو په بمونو باندې نو مال خو دې 10,000 راک او استاد خزي پسترګه کې ډیفیکټ راغلی دی نو هغه ته 80 लाख فارن کرنسی منزور شي نور بکیږي تاسو دې ځانونو ته وګورئ په دې الیکشنونو کې وګورئ تاسو سال کړي انتخاب هم د چا کړي مان دې ور کړي منمه د بټون حواله تر دې لس کاله د حکومت کې ما ووټ نه دی ز سر نه ګورم نو ووټ چاله ور سر نشته ووټ خو امانت ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت به اهل لور نه اهل به ځان تپلار کې نه نن د قوم ته وګورئ ټول انتخابات د نه اهلو دا د قومي او صوبایي اسمبلی ممبران غوړ ما په 3 لک خلکو جلسه کې وې مالور تاسو وايي زمون سرک نه جوړیږي ورشي او دا ممبران رونی سي پښتو کې پړی واچوي د سپوغونه په سره کړه زب ممبر ته اسلام نه دلته منبر سي تاسو منیسټر ته لا اله الا الله محمد رسول الله چې په لاس کاله د ضیا حکومت کې ما د وزیر دفتر لیدلې د خنزیر مخ کومي زه منم نه بیا دفتر ته رسم چې منیسټر را دی خدای قرآن دی جوړای ته وګوره سکار خدمت خو یو ملکی معلومات چې منیسټر منلې نه نو تا کار خدمت ولې تا منم نه ول پرور ولې وای منم دې نه عرض داو عزیزانو چې قرآن او حدیث بنیادی علوم دي د دې خدمت پکار نو اول با د قرآن مالک پیجنې چې دا څوک دی دا د کم شان خاوند دی بیا به دا پیجنې چې دا قرآن دنیا ته راغله په کومه طریقه ده تر اوسه پورې دې قوم ته دا پته نشته حافظ پسیم ختم کو الحمدلله او شروع شغل غړ 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 چلے حافظ 15 منټ کې حافظ سیم نن خو دې مړ کو لک سپیډ تیز کا نو بس نه حافظ پويږي او نه امام پويږي او نه سامي پويږي او یو غرزار پوی نشو خبر نیم چې راوستم لکما دا تاسو لا پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس دارون کچهری ګټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاويږي او د دې علاوه د دې تقاریرو کیسټ هم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ خبر نیم چې راوستم لکما اوس می کوم طرف ته استوي چې دروما
لکړون چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه څه پته ولګې دا ختم شو څه خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما نو تړون دی لکړون چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه سفش ابلاش پرانه سړی ته پوس ویجی دا قرآن تلاوت ډېر کوم هو او څه کافي حدا پر مې سټډینګ کړی دا په پوهېږم او په دې پوه نشم چې د قرآن ته قرآن ولې وایي مال بنیادی خبره خدا ده قرآن ته قرآن ولې وایي جمعې کې سر قرآن ته فازه قرآن ته ولې قرآن بیا د قرآن ماده څه ده بیا دا قرآن راغلی په ذریعه د وحي څه ته عزیزانو بیا وحي په لغت کې څه ته وایي او وحي بیا په اصطلاح کې څه وحي په لغت کې وایي القاء السريعه څه ته وایي القاء السريع ويا ممن ماما القاء السريع وحي بلغتك القاء السريع زر سړی ته خبر ورکړل کېده دې ته څه وایي یو تعریف د وحي دا القاء السريع للمحبوب بالخفيه القاء السريع للمحبوب بالخفيه زر القاء کېدل محبوب ته پټه غوندې القاء محبوب ته کېدل دیتا وحي بیا وحي په درې قسمه ده عزیزانو درې وړو قسمو دا لوی تفصیلات یو وحي فطری ده یو وحي ایجادي ده یو وحي عرفاني ده دا هم زده کړه القاء السريع دا زر سړی ته اطلاع کېدل دیتا وحي لغوي اوس یو وحي فطری ده وحي فطری دیتا وي لکه د شاتو مچای قدرت د شاتو د مچای فطرت داسې جوړ کړی دی چې تبا یو به پکې بادشاہي دا نور به ټول رعیتی جال به جوړه شات به جوړه دا بکه چې غلطي وکي بادشاہ به څوکیداران ولاړی او جال د پاسه به یو مچای مړ کی او بالاندې رو د شاتو د مچو باس په قران کې وګوره عقل به حیران شي دې ته وای وحي فطری یو وحي ایجادي ده وحي ایجادي دې ته وای لکه په یورپ ممالکو کې وګورئ د لوړو فلسفرانو او انجینیرانو دماغ ته وحي قدرت کړی دا چې قسم ایجادات کوي دا وای جاز ایجاد د چا سر کړی دی د پیرنګیانو کنه خدرم فارنه کا سغلی شوی دا وای جاز ایجاد چا کړی پاکستانیانو روټي خلاصو کړی دا ایجاد یورپ ممالکو کې دا انګريز سر کړي چې زمکه نه اوس پني په هوا کې او داسې په هوا کې دي چې په سرکونو وګوره د ورځې دوله کې اکسیډنټ کیږي د اسمان په سرک وګوره په کلونو اکسیډنټ نکي دې ته وحي ایجادي وای دا وحي قدرت د دې خلقو په سر کې کړي دا سر ته د ارچا کړي دا خود چا سرکار ته اغسته دی او د چا سر ته نه دی اغسته زمون سرونو ته هم کړي زمون سرونه کا ورته متوجي کی نو هغه کم کار نه دی چې هغه به مونږ اونکړي او زمون سرونه مرض یا چرګانو ته متوجي د یورپ ممالکو دا ټینکونه دا توپه دا بحری بیړې دا وحي ایجادي ده یو وحي عرفاني ده وحي عرفاني دیتا وای چې اولیاء الله تا وقتن فوقتن الله پاک پزړه کې القاګانې لکه ابتدا کې ما یو خبره درته وکړه چې امام فخر الدین رازی تا غسړی را پاسې ده وینه جنت غواړم او نه هوري په خدای مینم که خدای را تزان خیخ مسلمانې کوم کینی والله کېش اوس امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه خیال وکړ چې دا خو زما د وس شي نه ده نو وای زه غلی شم نو امام فخر الدین رازی وای چې زما پزړه کې القا وشو دا غ وحی عرفانی ده زړه کې مې القا وشو چې وای ورته چې ته مسلمان شې خدای به در تزان خی امام فخر الدین رازی ورته بچیا چې ته مسلمان شې خدای به در تزان خی وی خلی کلی را امام فخر الدین رازی بیا غلیش وای بیا را ته پړه کې القا وشو چې لیکلی ورک وی لیکلی مې ورک چې ته مسلمان شې خدای به در تزان خی د خدای شان ته ګوره چې د ورځې دا کارو شو او شپېلا هغه سړی مرش چې مرشو امام فخر الدین رازی ټول شپه په جړا تیرا کا چې خدایا
ما خو دې سړی له لیکلي ورکړي وعده مې ورسره کړې وه چې ته مسلمان چې خدای به تا ته ځان ښیي او دی پکې مړ شو وعده خو پوره نه شو نو د سبا په ټایم کې مې سترګې ورلې اوده شو چې ګورم یو باغ دی او یو بهترین تخت پې باندې پروت دی او دا سړی پې ناست چې ناست دی وی زه شرمنده شوم ورته ما ته وایي چې تعال لا تخاف یا شیخ یریږه مه نږدې راشه وی ما ورته ویل چې وعده خلاف شوم در سره وی راته وی زما دې په خدای قسمي چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم